أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة أولا سپارہ آیت نمبر 21. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو اعبدوا بندگیو کے ربکم الذی دخپل اغربو خلقکم چتا سے پیدا کړی والذین او کسان من قبلکم جستاسو نوڑان دیواغیم پیدا کړیو لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو د الله نو یریږئ متقیان شئ پرهیزګاران شئ الذی اغزاد داغه بندگیو کې جعل لكم الارض فراشا چې پیدا کړی دا ګرځولې د ستاسو د پاره ځمکه فرش والسماء بناء او اسمان چت وانزل من السماء اراوري د اسمان نما ان ابو فاخرج به پسرو باسی پاغه سره من الثمرات د میوونه رزقا لكم چې غرزق تاسو د پاره فلا تجعلوا تاسو مگر زوی لله د الله سره انداد النور شریکانو وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ وان کنتم کچری تاسو فی ریب پشک مما د هغه سنا یعنی د هغه کتاب نه نزلنا علی عبدنا چې موږ نازل کړی دی پر خپل بنده یعنی محمد صلی الله علیه وسلم باندې نفاتو تاسو راوړی به سورۃ من مثله او سورۃ ته بشانته بلو ودعو او رو بلی شهداءکم خپل مددگاران خپل معبودان باطلا من دون الله د الله نما سوا ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینه فإن لم تفعلوا پس کدا کار تاسو نکړو اولن تفعلوا هرگز نشئ کولی نفتقوا النار التي پس ځان وساتئ د هغه اورنا وقودها الناس چې د هغې خشاک په انسانان وي والحجارة او دارنګې ګټې به وي اعدت للکافرین تیار کړی شوي دي دغه اور دپاره کافرانو وبشر الذین آمنوا او پیغمبر زیر ورکه هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او د هغې سره سره نیک اعمال کوي ان لهم بشک بوي به د دوی دپاره جنات باغونه په آخرت کې څنګه باغونه تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به د هغې د لاندې ولې نهرونه څلور قسمه نهرونه به وي د پیو او د شهد او د خوږو اوبو د شرابو کلما رزقوا منها هر کله چې دوی ته رزق ملاو شي د هغې نه من ثمرة د میوو په شکل کې رزقا رزق نو قالو دوی وایي هذا الذي دا هو هغه رزق دی هغه میوه ده رزقنا من قبل چې راکړی شوی به موږ ته مخکې وړاندې واتو به متشابها او دې ته به ورکړي شي یو شانتې میوه ولهم فیها او وي د دوی دپاره په دغه جنت کې ازواج بیبیانې مطهرة پاکې وهم فیها خالدون او دوی به وي په دغه جهنم کې جنت کې همیشه همیشه. صدق الله مولانا العظیم.